داسې خلک مې ولیدل چې د کور دروازې مخکې مې یو متر اخوا ته ورته ونیښي سهار څه راغلم ونې همالته پرتې ما ته یې ګوره د ما د کور مخکې بیا ونې کېنه د مالخا صاحب نېږدم همداسې دې لاړم خپلې ونې مې ټولې کړې بل جي کې مې کېښودو دا خو زه پرې پیسې ورکوم فرض مثال زه 40 جربه باغ نه دغلته اوس شپونکی صاحب 2.5 جربه مځکه مال حکومت نه نیولې په قرارداد باندې دا اوس په یو حالت کې د 15 کاله بعد به دا داسې وي ته به ما ته وایې چې غالې ته به ما ته وایې چې مردګه وې ما چې کوم ټیکټار اخیستی قسم په خدای ما سره پیسې نه وې پرون یې راباندې عریضه کړې ما لور پیسې در کوم زه له بندیخانې خو سولم ټیکټار ما پاس به مال والا کې در کم چې اسمان ته خیز کې پیسې دې در کوم که عریضه را باندې کار شی کې نو زه لګیا یم سبا به راته وایي دا ټیکټار دې له کومه که بیا ته ولې ته ما سره څه حساب لرې دا یې ما غلا کړی ما واده وکړه ته راجیک سوی دومره پیسې دې له کومه کړې چې واده یتیمانو ته به دې ورکړې ومردګه تا کوم یتیم ته ورکړی ته راسه زما د کور ژوند وګوره که د یو عادي عسکر په اندازه ژوند نه و زما خوراک هغسې نه و لاړې راته وکړه زما لباس وګوره زما موټر وګوره زما کار وګوره او زما عواید وګوره لاړې بیا راته وکړه تا څومره یتیمانو ته ډوډۍ ورکړې ته څه خبر زما د فارم عواید چیرته ځي دا اوس ما سره دا په کار اخته کسان چې زه تنخواه ورکوم 10,000 9,000 روپۍ دا تی ورکړه هر سړي ته بس خوله ورپاتې ده والا فلان نو زه دا هیله مې دا ده چې دغه تښتېدلی جنرال هم دلته موږ سره ناست د باده خبر رسېده مخکې موږ دا خبرې کوو خو راځئ چې موږ حقیقتونه درک کړو دا اوس سکندر یو ټویټ کړی ټول پسې راخته دي چې والا وروره کومه خبره یې غلط کړی ده کومه خبره اوس د تا د ما په برید او څه زه دومره پرېږدم که دومره یې پرېږدم ته زما په فکر او زما په دماغو کار وکړه زما په عقیدې کار وکړه زما په بچي کار وکړه لکه څنګه چې دیموکراسۍ د ما په بچي کار کړی نن شاهرخ خان پیژني صحابي نه پیژني نن درمندر پیژني رسول الله نه پیژني نن سینما او د فلمي اداکارانو بچي ورته معلوم دي زما د صحابه او بچي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار نه ده ورته معلوم د هغه بچي نه دي ورته معلوم د هغه وصي نه دي ورته معلوم نن د اسلام له تاریخ نه خبر ده نن په دې نه ده خبر چې کربلا کې څه شوي دي مګر پوتین پیژني ټرمپ پیژني د امریکا د سینما لوبغاړي پیژني د کرکټ او د فوټبال سټار پیژني دا خو زما او ستا د معدې کرختۍ ده چې ما د ملت کار نه ده کړی څنګه زما بچی امیتابh بچن پیژني خالد بن ولید نه پیژني زما بچی د رسول الله پلار نه پیژني صلی الله علیه وسلم مګر بګوان پیژني هغه جماعت نه پیژني مندر پیژني هغه د پلار لونګۍ او شامله احمد شاه نه پیژني خپل له جهادي تاریخ نه ده خبر مګر هم د هندوستان او د روسیې د فلمو سټارونه ورته معلوم دي دا ما او تا قسم په خدای موږ نه به رب سوال کوي پوښتنه به کوي موږ به له ګریوانو نیول کېږو نن دغه اختیار زما او ستا په لاس کې ده دغه صلاحیت مو په لاس کې ده 15 کسان موږ ته کیني موږ غیر له دې چې تخریب وکړو غیر له دې چې یو د بل لاس ته ګریوان واچو زما بچی سبا له تا نه شپونکی صاحب پوښتنه کوي تا د صحابه او تاریخ نه ده ورته ویلی تا زمینه نه ده ورته برابره کړې تا د افغانانو تاریخ نه ده ورته ویلی تا د حج او د عمرې مراسم نه دي ورته ویلي تا د مانځه آداب نه دي ورښودلي تا د جومات آداب نه دي ورښودلي هغه دې ته مجبور شوی چې هندي سیریالونه وګوري هغه دې ته مجبور شوی چې ترکي سیریالونه وګوري هغه ته کفارو زمینه دا برابر کړې چې مازغې یې ورومینځي هغه په دې زمینه ورته برابر شوی چې د افغانستان له ژوند نه د اروپا عیش او عشرت ځان ته اختیار کړي هلته لاړ چې خپل ژوند وکړي مقصر خو ما او تا یو پوښتنه خو به له ما او تا نه کېږي پوښتنه خو به زموږ د منبر له علماو نه کېږي پوښتنه خو به زموږ له واکمنانو نه کېږي هغوی په کوم هنر خپل دین مونږ ته رسوي زما لرې کلي کونړ او نورستان ته هغه د هرات یو لرې کلي ته هغه خپل زهریلا مواد رسولی دي او ما او تا د کابل په ښار کې نشو کولی چې یو افغان بچی په دې پوه کړو چې دغه حجاب کړې نجلۍ ستا خور ده دته پرچې او لمبرونه ما اچوه دغه ستا مور ده دغه ستا لور ده مه کوه حضرت علي کرم الله وجهه وایي چې زنا قرض ده نن زنا چاته ګناه نه ښکاري شراب چاته ګناه نه ښکاري نن به ولې د کابل په روغتونونو کې د ټابلیټکې او د اپینو د لاسه نشیان پراته وو نن به ولې موږ هر کفر ته غاړه ایښې وه نن به ولې موږ په ډالرو په پیسو باندې ایمانونه خرڅول که مو خپل د هېواد اقتصاد برابر کړی وای خپل قدرونه مو ساتلی وای جنګ مو نه وای کړی ولې به په موږ باندې هر چا اشغالونه کوه السلام علیکم ورحمت الله